بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، تر ټولو د مخه د افغانستان اسلام پاله ولس ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو، نننۍ موضوع مو هم د تمیز ریاست لخوا د تحتانی محکمو د فیصلو د نقض کولو اړوند ده. تر دې د مخه د فیصلې هغه نقض بیان شوی و چې په فیصله کې خطا د محاکمې د اصولو په منځ کې راغلی وي. اوس بیان د دویم قسم کوو. دویم قسم د فیصلې هغه نقض دی چې په فیصله کې خطا د محاکمې د اصولو په ابتدا او په اول کې راغلی وي. نو په دې صورت کې چې خطا د څېړنې او د دعوی د کتنې او تحقیق په ابتدا کې راغلی وي، یعنی د فیصلې له ابتدا څخه د محاکمې اصول په صحیح توګه اجرا شوي نه وي، نو په دې صورت کې به ټوله فیصله د تحتانی محکمې هغه نقض کیږي او بیرته تحتانی محکمې ته به استول کیږي، او چې دوباره د قضایي اصولو سره سم لسره نوی تحقیق وکړي او بیا دې پرې خپل حکم صادر کړي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب درر الحکام جلد 4 صفحه 638 د 1809 ماده په شرح کې داسې لیکل شوي: وإذا كان النقض من المواد الموجبة لتكرار المرافعة فيحول الإعلام إلى المحكمة التي أصدرته لتكرار المرافعة في الدعوة. او همدارنګه سلیم باز رحمه الله په خپل کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه د 244 ماده په شرح کې داسې لیکلي: اذا نقض الاعلام بسبب وقوع الخطأ في اصول المحاكمه وكان هذا الخطأ قد ظهر في بدء رؤية الدعوة فينقض ذلك الإعلام برمته وترى الدعوة تكرارا منذ البداءة. حاصل او مقصد یې دا دی د دواړو ذکر شوو عبارتونو چې کله هم د تمیز محکمې لخوا نقض د تحتانی محکمو د فیصلو د هغه خطا له وجې څخه وي چې هغه خطا د محاکمې د اصولو په ابتدا کې راغلی وي، نو په دې صورت کې به مکمل ټوله فیصله د تحتانی محکمې د نقض وړ وي، او په دې صورت کې تحتانی محکمه مکلفه ده چې لسره نوې څېړنه وکړي او نوی تحقیق وکړي او د دویم ځل دپاره بیا پرې خپل حکم صادر کړي. دا یاد لرئ چې په فیصله کې خطا د محاکمې د اصولو په ابتدا کې چې راغلی وي د هغې یو څو مثالونه او نمونې درته وړاندې کوم. اول مثال: که د تمیز محکمې لخوا د ابتدایه محکمې فیصله او یا د تمیز محکمې لخوا د استیناف محکمې فیصله
لدی وجه څخه نقض شي او مسترد شي چې یا د ابتدایي یا د استناب محکمې دعوا په خصمینو کې د یو د وکیل په حضور کې یا د دواړو د وکیل په حضور کې اوریدلې خو وي، البته یا د محکمې د وکالت تثبیت نه یې کړی، که دغه وکالت د مدعي لخوا وي او که دغه وکالت د مدعی علیه لخوا وي، د هغې تثبیت یې نه یې کړی چې وکالت خط یې درست دی او که نه، یا د اصول مخالف یې د وکیل د وکالت تثبیت کړی وي، موافق د اصولو نه وي، نو تمیز محکمه به د یادې محکمې دغه مذکوره فیصله نقض کړي او بیرته به یې ورته ورولېږي د اصلاح لپاره. او په یادې محکمې هم دا لازمه ده چې د دویم ځل دپاره د دعوې نوې څېړنه وکړي او نوی تحقیق وکړي او خپله فیصله پرې صادره کړي، ځکه چې هغه خطا چې د فیصلې د حکم نقض واجبوي هغه ترې واقع شوی چې هغه د فیصلې په ابتدا کې خطا ده. نو ځکه په محکمې لازمه ده چې اول باید د وکالت اثبات وګوري چې وکالت درست ده او که نه، مخکې د دې څخه چې د دعوې کتنه او پر جریان پیل وکړي، ځکه چې دا خطا د دعوې د کتنې او تحقیق په ابتدا کې راغلی ده. دویم مثال، که د تمیز محکمې لخوا د ابتدایه محکمې فیصله او یا د تمیز محکمې لخوا د استئناف محکمې فیصله له دې وجې څخه نقض شي چې یا د محکمې که هغه د ابتدایي وي او که هغه د استئناف وي، دغه یا د محکمې دعوه په خصمینو کې د یو وصي په حضور کې اوریدلې وي، که هغه وصي د مدعي لخوا وي او که هغه وصي د مدعی علیه لخوا وي، البته یا د ابتدایه یا مرافعه محکمې د وصي وصایت نه تثبیت کړی چې وصایت یې درست ده او که نه، یا د اصول مخالف یې د وصي د وصایت تثبیت کړی وي، د اصول موافق نه وي، نو د تمیز محکمه به د یادې محکمې دغه مذکوره فیصله ورنقض کړي او بیرته به یې تحتاني محکمې ته که هغه د ابتدایي محکمې وي او که د مرافعې ورولېږي. او په یاده محکمه هم دا لازمه ده چې د دویم ځل دپاره د دعوې نوې څېړنه وکړي او نوی تحقیق وکړي او خپله فیصله پرې صادره کړي، ځکه چې هغه خطا چې د فیصلې د حکم نقض واجبوي هغه ترې واقع شوی ده او د دعوې په ابتدا کې خطا ده. نو ځکه په محکمه لازمه ده چې اول باید د وصایت اثبات وګوري چې وصایت درست ده او که نه، مخکې د دې څخه چې د دعوې کتنه او تحقیق وکړي، ځکه چې دا خطا هم د دعوې د کتنې په ابتدا کې راغلی ده. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستمباز اللبنانی ماده 244 صفحه 650 کې داسې راغلي: مثال ذلك لو نقضت محكمة التمييز الإعلام البدائية أو الاستئنافية لكون المحكمة سمعت الدعوة بحضور وكيل عن أحد الخصمين أو بحضور وصي عن أحدهما ولم تكن قد استثبتت الوكالة أو الوصاية أو كانت الوكالة قد ثبتت بوجه يخالف الأصول وأعيد إلى المحكمة التي أصدرته لتصحيحه، فيلزم على هذه المحكمة
أن ترى الدعوى تكرارا منذ البداية، لأن الخطأ الذي أوجب نقض الحكم وقع في بدء المرافعة، إذ أن إثبات الوكالة أو الوصاية يلزم أن تنظر فيه المحكمة قبل الشروع في رؤية الدعوة. دریم مثال، همداشان که د تحتانی محکمې حکم لدی وجې څخه نقض شوی وي له پورته محکمې لخوا چې تحتانی محکمې مدعی العموم په فیصله کې نه وي داخل کړی، په هغه قضایاو کې چې هلته د مدعی العموم داخلېدل شرط او ضروري دي، نو په دې صورت کې به هم ټوله فیصله د تحتانی محکمې نقض وي، او په تحتانی محکمې باندې دا هم لازمه ده چې له سره دعوه وګوري او بیا خپل حکم صادر کړي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستمباز اللبنانی ماده 244 صفحه 658 کې داسې لیکل شوي: وکذا لو نقض الحكم بسبب عدم تدخل المدعي العمومي لأنه في هذه الصورة يعتبر منقوصا برمته ويلزم أن ترى الدعوى من أولها. څلورم مثال، همدارنګه که د تحتانی محکمې حکم لدی وجې څخه نقض شوی وي چې تحتانی محکمې غیابي حکم کړی وي، په غیاب د محکوم علیه کې خپل حکم اورولی وي، خو پر دغه حکم غیابي د اعتراض کولو موده ختمه شوي وي. البته د هغې فیصلې د نص څخه دا معلومي ده چې حکم غیابي د اصولو سره سم او موافق محکوم علیه ته نه دی رسېدلی، نو بیا هم په تحتانی محکمه باندې دا لازمه ده چې دعوه له سره وګوري او په اړه تحقیق وکړي، ځکه دا خطا د دعوې د کتنې په ابتدا کې راغلی ده. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستمباز اللبنانی ماده 244 صفحه 658 کې داسې لیکل شوي: وکذا لو نقض الحكم الغيابي الذي مضت عليه مدة الاعتراض لكونه تبين من نص الإعلام أن تذكرة الدعوة لم تبلغ إلى المحكوم عليه وفقا للأصول، أي فيلزم أيضا أن ترى الدعوة مرة ثانية من البداية، لأن هذا الخطأ وقع قبل حصول المرافعة. پنځم مثال، همدارنګه که چیرته د استئناف محکمې فیصله له دې وجې څخه نقض شوي وي د تمیز لخوا چې استئناف محکمې د ابتدایه محکمې فیصله رد کړې وي، له دې وجې څخه چې د ابتدایه محکمې ابلاغ شده فیصله د مرافعه طلبۍ د قانوني مودې له تېرېدو څخه وروسته راغلی وي، چې فی الحال یاد لرئ د مرافعه طلبۍ موده 2 میاشتې ده. یعنی حاصل او مقصد یې دا دی چې د مرافعه طلبۍ د انقضاء میعاد په صورت کې مرافعې محکمې د ابتدایه محکمې فیصله نقض کړې وي. البته استئناف محکمې په خپله فیصله کې د حکم علتونه نه بیان کړي او د حکم اسباب نه ذکر کړي، نو په دې صورت کې به هم حکم د دویم ځل دپاره
مرافعي محکمې ته لیږل کیږي او په مرافعه محکمې هم دا لازمه ده چې دعوا او موضوع او دوسیه له ابتدا څخه وګوري او په اړه یې خپله فیصله صادره کړي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبنانی ماده 244 صفحه 658 کې داسې لیکل شوي: وكذا لو نقض الإعلام الاستئنافي المتضمن الحكم برد استدعاء الاستئناف لوروده بعد فوات المدة القانونية، وذلك لكون المحكمة لم تبين في الإعلام علل الحكم وأسبابه، وأعيدت الدعوى إلى محكمة الاستئناف، فيلزم أن ترى الدعوى مجددا منذ البداية. شپږم مثال چې کله مرافعه محکمې یو مستقله فیصله صادره کړې وي، البته یو څه ضروري څېړنه یې پرېښودې وي په خپله فیصله کې، دا د مرافعې فیصله چې کله د تمیز محکمې ته راشي او تمیز محکمه هغه مستقله فیصله د مرافعې محکمې د هغه ضروري څېړنې او تحقیق د پرېښودلو په وجه ورنقض کړي او د تمیز محکمه دوباره مرافعې محکمې ته ورولېږي د اصلاح دپاره. ثانیاً بیا چې کله مرافعه محکمه هغه ضروري څېړنه چې ترې پاتې وه په لومبۍ فیصله کې په دویم ځل یې هم نه یې مکمل کړي او حکم یې کما فی سابق کړی وي، دا یاد لرئ دا حکم به نوی حکم نه ګڼل کیږي بلکې د تمیز محکمې له طرفه په هغه نقض شوي فیصله باندې به حکم وي او دا نوی حکم د مرافعې داسې ده لکه گویا چې بالکل حکم نوی شوی. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبنانی ماده 244 صفحه 658 کې داسې لیکل شوي: وإذا نقض الحكم وأعيد إلى المحكمة لتجدد المحاكمة فأبقته على حاله بدون تجديد المحاكمة، عد حكمها الثاني كأنه لم يكن بدون وجوب للتدقيق فيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.